سلامونه ورځ مو په خیر. څنګه کولای سو دغه ډول یو ډراپ ډاون لیست جوړ کړو؟ د مثال په ډول دلته چې زه کلیک کوم یو لیست ماته ښکاره کوي د ولایتونو لیست: بادغیس، فراه، غور، هرات یا هم هر څومره ولایتونه چې موږ غواړو ورته اضافه کړو. دې ته ډراپ ډاون لیست وایي. د دې یو څنګ ته یو بل لیست هم لرو. کله چې پر دې باندې زه کلیک وکړم یو بل لیست ماته ښکاره کوي. دا هم ډراپ ډاون لیست دی. اصلي لیست دا دی، دا یې فرعي لیست دی، یعنی دا د دې مربوط کیږي. دې ته ډیپندنت ډراپ ډاون لیست ویل کیږي. وګورئ دلته زه یو ولایت انتخابوم، مثال بادغیس ولایت. و څنګ ته کله چې زه په دا ټیک مارک باندې کلیک کوم د بادغیس ټولې ولسوالۍ ماته ښکاره کوي. کولی سم انتخاب یې کړم. یا هم زه دلته راسم مثال د هرات ولایت انتخاب کړم. کله چې څنګ و خونې ته ورځم او په دا ټیک مارک باندې کلیک کوم ډراپ ډاون لیست ماته ښکاره کوي. دلته کولی سم چې د هرات یو ولسوالۍ انتخاب کړم. څنګه کولی سو دا کار وکړو؟ اول راځم دغه ډول یو لیست جوړوم. په سر کې د ولایتونو نومونه ورکوم او لاندې په هر کالم کې د هغه ولایت اړوند ولسوالیو نومونه ورکوم. تر هغه وروسته راځم دلته یو بل لیست جوړوم. ورته وایم چې ولایت او څنګ ته ولسوالۍ لیکم. اوس کله چې زه په دغه خونه یا سیل کې دلته کلیک کوم ماته باید د ولایتونو نومونه راسي او څنګ ته د ولسوالیو نومونه راسي. ښه، اوس زه راځم دغه پورتنی لیست چې دی دا انتخابوم چې د ولایتونو لیست دی. راځم فورمیولاز تاب ته دلته نیم منیجر باندې کلیک کوم او پر نیو باندې وروسته دلته یو نوم ورکوم. د مثال په ډول زه راځم ورته وایم سیټیز. اوکې، دلته وګورئ سیټیز راغلی. په سیټیز کې کوم ولایتونه چې دي هغه ټول راغله. کلوزوم یې. دلته د ولایت لاندې سیل یا خونه کې درېږم. راځم ډیټا ته. په ډیټا کې زه ډیټا والیدیشن انتخابوم. دلته دغه الوز لاندې لیست انتخابوم او دلته سورس په ځای کې زه هغه کوم نوم چې ما د ولایتو لپاره ورکړی و هغه ورکوم. که احیانا دا نوم له یاده وتلی وي یوازې کفایت کوي چې له کیبورډ څخه F3 ووهئ. وګورئ دلته هر څومره دغه چې موږ نومونه لیستونه جوړ کړي هغه راځي. دلته زه سیټیز انتخابوم، اوکې کوم او بیا اوکې وهم. دلته اوس که زه راسم دغه لیست ماته جوړ شوی دی. ښه، اوس څنګه کولی سم دغه فرعي لیست یا فرعي ډراپ ډاون لیست ورته جوړ کړم؟ د دې کار لپاره زه راځم دغه ټوله ډیټا انتخابوم. وروسته تر هغې فورمولاز ته راځم. دلته ورته وایم کریټ فرام سلیکشن. سلیکشن د څه شي په اساس باندې وي؟ د ټاپ، یعنی د هرات دغه ولسوالۍ، غور دا ولسوالۍ، فراه دا ولسوالۍ. نو زه دا لیفټ کالم ایسته کوم، یوازې ټاپ رو ته انتخابوم. اوس که موږ دلته راسو په دا نیم منیجر باندې کلیک وکړو دلته زموږ ټول لیستونه جوړ شوي دي. بادغیس دا یوه ولسوالۍ، غور دا یوه ولسوالۍ، همداسې هرات ولسوالۍ. دا کلوزوم. اوس راځم دغه ولسوالۍ لاندې خونه چې ده دا انتخابوم. بیرته راځم ډیټا ته. په ډیټا کې ډیټا والیدیشن انتخابوم. دلته راځم لیست او په دغه ځای کې زه یو فنکشن کاروم. ورته وایم ان ډایرکټ پارنتیز پرانیزم. دغه ولایت لاندې خونه چې ده دا ورته انتخابوم. پارنتیز بیرته تړم. اوس که زه اوکې ووهم دلته لیست دا اضافه سو. ډراپ ډاون لیست اضافه سو. دلته ما هرات انتخاب کړی دی، باید دلته د هرات ولسوالۍ ماته مکمل ښکاره کړي. مثال یو ولسوالۍ انتخابوم، کوشک کهنه ولسوالۍ. یا دلته زه راسم بل ولایت انتخاب کړم، غور. دلته باید د غور ولسوالۍ ټولې راغلي. تیوره، تولک، چارسده، دولینه، شهرک ټولې ولسوالۍ راغلي. او که زه دلته راسم د فراه ولایت انتخاب کړم باید د فراه ولسوالۍ راغلي. اناردره، لاژجوین، پرچمن، پشترود، بکوا، بالابلوک دا ټولې ولسوالۍ راغلي دي. دا څنګه کولی سو چې یو ډراپ ډاون لیست جوړ کړو او ترڅنګ یې انډیپندنت یا ډیپندنت ډراپ ډاون لیست جوړ کړو، یعنی دغه لیست د دې سره تړلی وښیي. دې ته ډیپندنت لیست وایي. دا لیست د دې مربوط کیږي، یعنی هر شی چې دلته موږ انتخاب کړو د هغه په اساس باندې دغه لیست چې دی عمل کوي. ښه وخت.